نن دا قوم ولې په عذاب کې مبتلا دی. تاسو خیال دی زمونږ د ژوند چې موږ ګورو، زمونږ دا څو کلونه ژوند چې موږ په خپل ژوند کې ولیدل، تاسو به م لیدلي داسې ورځ هغه راله په پاکستان کې چې نننۍ ورځ د پرونۍ نه ښایي. تاسو داسې ورځ لیدلې ده؟ داسې تاسو لیدلی دی چې سږ کال تېر کال نه ښایي او تېر کال لا بل نه ښایي، راتلونکی کال ښایي؟ نه، ورځ چې تېرېږي حالات نور خرابېږي، حالات نور خرابۍ طرف ته روان دي. مهنګایي چې کومه د هغې یو سیلاب، دارنګې د بدامنۍ یو سیلاب، د لوټ مار یو سیلاب، دا هېڅ د باب نه کېږي. ولې نه کېږي؟ اصل وجه هم دا ده خلکو پېژندلی دي. حکمران طبقې ته موږ درخواست تا کو راشي د الله دین ته واپس شئ، د امر بالمعروف نهی عن المنکر دای فریضه سره انجام کوي. انشاء الله تعالی دا ټول عذابونه چوتیږي. لیکن که چرتم په دې عمل کې دغه شان منکرات کېدل، چرتم بیا دا تمه مه کوئ چې الله به رحم په موږ باندې وکړي. د الله قانون دا دی چې په داسې خلکو باندې الله عذاب